ولې خرڅې پهله مې په دې پوهه که بیا یې نه علم مجبوري نه خرڅېدا څه مجبوري ده بس کرایه باندې کور ده بجلی بل ده ګیس بل ده ګزاره نه کېږي کوم ځای ته زه دغه 200 شم کور یې دلته دی ښه ماشومه څه ده دا زما لور دی او خاوند دی بس خاوند را سره جګړه کړې خپه مور پلار کړې پنځو پور یم دوه مې رور ده ورکوټې ده پلار مې بزرګ د هغه هم کار کې ګزاره نه کېږي دکه وجه نه اخت کلال ریزه ګټه ما دې کې شرم نشته دې کې شرم نشته زمونږ خور یې ځکه مې الله آواز درکړو ځکه چې ته محنت کې مزدوري کې ته زموږ غیرتي خور یې خو دا چې ته دا خرڅې دی کې ته 100 روپۍ ګټې بس څونه دې الله راکړي بس ته روز یې که نه روزانه روز یې ځکه چې ما ته د علاقانو ویلي دي چې دغسې یو خور دغه روز یو ګاډی کې ګرځي که نه نو ته چې کله ماښام کور ته لاړه شي تا 100 روپۍ مزدوري کړې چې پاکې تا ته پاتې شوي زه خو دا شیز به خرڅ شي خو مطلب 3500 روپۍ هم کېږي 3000 هم کېږي هغې کې تا د مزدوري څومره پاتې کېږي دغه مطلب 1500 روپۍ کېږي 1500 روپۍ ها دا راته ووایه اختر هم روان دی واړه جامې هم ایسته بس ها اوس د ما ته ده ووایه چې تا له زه 100 روپۍ درکړم چې ته بیا نه روزې څونه دی خو ضروره زه اوس تا ته څنګه وایم زه په خپله حیران یم چې ما دا ته ووایي چې زه ستا رور یم نو رور ته خور وایي که نه ولې نه ته داسې ووایه چې خپل رور نه ښه نه غواړي استاد تا زما رور یې څه مسله نشته راته پیسې هم نه ده پکار زما څه ضرورت د هغه بس راوایه ستا څه ضرورت دی بس کور کې راشن هم نشته دی روژه کې چا مونږ ته وړه راشن نه ده درکړی بس ډېر مشکل نه مطلب کې تېرېږي روژه اوس د اختر هم روان دی واړه جامې هم نشته بس کرایه باندې کور ده بجلی بل ده ګیس بل ده پلار مې شته کور مې ورکوټې ده پلار مې مزدوري کوي بس ګزاره نه کېږي دا مې دام سودا لږه مې قرض باندې اخیستی او لږه مې نغد اخیستی سودا خرڅ لپاره بس تا ته ښه پته دی بس ستاسو څه راکړي زه خو قبول دې وکړو ګوره زه خو دا غواړم چې وایم چې دا خور ما ته په خپلو وایي شا بروره دومره پیسې راکړه او زه بیا د اختره پورې ډروزم نه ته ما ته ووایه څنګه وایم زه په خپله حیران رور ته خلک وایي نه ولې نه وي نو بیا چې زه تا ته وایم چې رور دی نو بیا رور ته خو خلک وایي که نه بس یو 30,000 روپۍ به راکړې خو دې نه وځم آباد 30,000 روپۍ درکړم بیا به نه روځي اختره پورې دا تاسو مونږ ته ګورئ نه دلته په 10-15,000 روپۍ باندې سودا اخلم او کله څه پاتې شي هغه زما لور لپاره جامې او دا زما دوه ورور دی ورکوټې هغه لپاره زما خیر دی دا دا یې واله شل 1.5 روپۍ مهرباني الله دې خوشحاله ساتي اوس به څه کوې خورې اوس به زه ډایرکټ کور ته ځم بیا به نه روځې نه نه انشاءالله تاسو راته ګورئ نه اوس خو دا خو تا چې دغه کم هر څه وکړه تا تې ځان وباسو نو ما خو تا ته وایي چې ته مې خورې نو 100 پکې سپېشلي دا 2,000 روپۍ ستا د اختر شوې د روډه طرفه الله دې کامیاب کړه زما ورور الله دې ستاسو زړه نه ارمانونه پوره کړي الله دې بدوښت نه وساتي الله دې دا جانم ښه کړي هغه جانم ښه کړي دا واپس والا خورې نه نه داسې خو نه کمال دا استاد زما ورور دی زه ستا خور یم او دا ښه واله ده دا زما طرف ته تا ته بدل خامخا راکړې ولې نه دا څه مسله نشته او ستا مونږ ته خور ویلې او ته هم زما ورور یې که نه نو زه په خپله حیران یم چې دا الله خو دی که نه غریب الله ده دا ګوره ته ذریعه شوې زما باندې زما خور یې الله پاک دې راباندې خپل رحم وکړي دې نه علاوه هم چې بیا دپاره هم صحیح دا رور درته چې کوم دي نو حاضري خو روز زما خور یې دا ډېره زیاته مننه دا زما د خور د لاس چې دی نو بس دا به زه استعمالوم انشاءالله دغه ماشوم هم نن سره بوځه کور ته لاړه شه اختره پورې بالکل مه روځه نه نه تاسو راته ګورئ نه اوس دې بار نه راځم بس الله دې رزق راکړی که نه اوس زه ولې دې خو ناست یم زه ژاړم او مزدوري هم نه او لور ته ګورم زما زړه خفه کېږي هغه وي مور پرې ستړی شوی یم او ته ګوره رزق مالک الله ده او دا الله دې ذریعه جوړه کړې زما او ستاسو ډېره مهرباني زما ورور الله دې بدوښت نه وساتي الله دې ستاسو زړه نه ارمانونه الله پاک دې راباندې خپل رحم وکړي خورې الله په امان او یو خبره دې نور وکړو د اختر په نه بیا که نه دا زما واړه خور ده هغې مور پلار واده کړي لکه مور پلار د دې جالي هغه او ستاسو څونه وس یې بس هغه امداد وکړي ستا د خور واده دی کله واده دی دغه اوس خو مور پلار لږه لږه سودا غونډه کړي که نه د کور لپاره څه زما وس یې هغه خو کړي که نه او زه مور پلار نه پوس وکړو او ستا خبره مو وکړو زه هغه سره او انشاءالله تاسو کور ته راځئ خو زما راشئ هېڅ هم مسله تاسو کور چېرته دی زما دغه دوسرو چوک کې کور دی ټیک شو
پلار مې مسته مور هم مسته مستا سره راځي پخپل وګوري دا چې د موي ضرور دی من روبه بیا خامخا ګرځي الله دې په دوه نو ساتي الله دې تاسو زړه نه